په بلخ ولایت کې د پوهنې ریاست اړوند خالي بستونو لپاره له 400 کسانو څخه د آزاد رقابت له لارې ازموینه واخیستل شوه. به سطح ولایت بلخ فقط وظیفه زنایی است که برای مدرسین سمینار رابطه مدرسین مدارس و بر کیفیت مدارس کار بکنه و نظارت از همه مدارس ولایت بلخ بکنه. البته در تمام ولسوالی ها بر هر ولسوالی 4 نفر سهم داده شده است. د بلخ ولایت د اصلاحاتو اداري او ملکی خدماتو رئیس د ازموینې ټولو ګډونوالو ته د دې پروسې د روڼتیا، امانتداري، نظم او ډیسپلین په اړه پوره ډاډ ورکړ. ما اطمینان میتیم در شارلیست هم از نماینده اصلاحات اداری از مختلف کمیته کدام دایر شده. الحمدلله از اون کمیته مکمل از سر تا به آخر از نماینده اصلاحات اداری هم موجود بودند که این شارلیست شدن. بعد از شارلیست امروز الحمدلله پروسه امتحان دایر گردیده. د یادونې وړ ده د روان کال له پیل نه تر اوسه پورې په یاد ریاست کې د ازادي سیالۍ له لارې ګڼ شمېر کسان په دندو ګمارل شوي.